د هغې نه بعد بل سوال یو ورور کړی دی، هغه دا دی چې په بینک کې کار کول دا څنګه دي؟ سودي بینک کې کار کول دا څنګه دي چې یو سړی ورسره صرف ګاډی چلوي؟ جواب د دې مسلې دا دی چې په بینک کې کار کول او هغه سودي بینک کې، او غالبا بینکونه نن سبا هغه سودي کاروبارونه کوي، سودي بینک کې کار کول دا حرام دي. که ګاډی چلی، که لیکل کوي، که کمپیوټر ته ناست دی، که منیجر دی، که عامل دی، که صفایي کوي، که هر څه کوي، دا حرام دي. ځکه چې حدیث کې دا راځي، رسول صلی الله علیه وسلم وایي د الله لعنت دی په هغه چا باندې چې سود خوري او څوک یې خوري په بل باندې، او څوک یې لیکي، او څوک پرې ګواهان دي، پرې ټول د الله لعنت دی. ځکه چې دا ټول شریک دي په دې کار کې. او الله په قرآن کې وایي ولا تعاونوا على الاثم والعدوان، او مرسته به نه کوئ د یو بل سره د ګناه په کار کې. و دا کوم سړی چې دوی سره ډریور دی د هغوی سره مرسته کوي که نه کوي؟ د هغوی سره مرسته کوي، د هغوی کار روان دی. ځکه چې دا بینک کې سود هسې خو نشي کېدی چې یو سړی پکې جدا ناست دی، نه د کمپیوټر سره کار شته، نه د صفایي سره شته، نه د ډریور سره ځان له سود کوي په یو کمره کې. کېدی شي ده؟ نشي کېدی. ټوله یو اداره ده، د ټولو په شریکه دا اداره روانه ده او په هغې کې سود کېږي. نو د بینک کاروبار، سودي بینکونو کې کاروبار کول او هلته مزدوریانې کول دا حرام دي، که هغه هر قسمه مزدوري. والله اعلم.